بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو، پرون 2 فروری د پروفیسر ارمان لونی د مرګ 4 کاله برابر شو. پروفیسر ارمان لونی څوک و؟ که تاسو پیژنئ نو ډیره ښه ده، که تاسو د نه پیژنئ نو دا یو پښتون کامپرسته استاد او د 15 کالو په لنډ عمر کې هغه داسې ژوند تیر کړی دی چې د هغې کې د هغې ځوانانو لپاره کوم ځوانان چې د کامپرستۍ په لاره باندې روان دي، کوم ځوانان چې د خپلې خاورې د ولس لپاره سکول غواړي، د هغې لپاره پکې د زده کړې ډېر څه مواد موجود دي. په دې ویډیو کې د پروفیسر ارمان لونی د ژوند د هغه د خدماتو په اړه باندې یو څو خبرې کوو. نو ارمان لونی په زیارت ضلع کې په 1983 کې یو پښتنه کورنۍ کې پیدا شو او د وم کلاس ماشوم چې کله د په یو هوټل کې د ویټرای کار شروع وکړو. نو لومبې پوینټ خو دا دی چې موږ خلک چې کله داسې ماشومان موږ وینو چې هغوی هوټلو کې کار کوي یا بار کوي، دا خو چایلډ لیبر دی ته وایي. نو دقه چلډرن چې کوم دي نه د تعلیم د دوی نه پاتې شي، یا د دوی د خاندان په کریډټ باندې دا خبره ده، یا په دې هلک کې په خپله د تعلیم دومره شوق و چې د تعلیم پرې نه ښوده بلکې سکول برابر کړه، کالج ته لاړ. د کالج د یونیورسټۍ په زمانه کې د دې سره په د ماینز په ډپارټمنټ کې ایز ا کلرک جاب هم شروع کړو او هغې سره به پارټ ټایم چې کوم دی نو د کپړو د جوړولو چل زده کړو، نو د درزي د ټیلر په طور باندې به هم کار کوو. نو دا اوس د یونیورسټي سټوډنټ دی، سبق هم وایي، ورسره د 2 کارونه هم کوي او دې سره به د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د سټوډنټ وینګ ممبر و. نو په یونیورسټي کې به کوم دی نه د سیاست کې سیاسي سرګرمۍ چې وي نو په هغې کې به هم د ټولو خلکو نه مخکې و او صرف دانا بلکې ورسره هیومن رایټس اکټیویسټ هم و. چې په بلوچستان کې به کوم ځای کې د انساني حقوقو خبره مخې ته راتله نو که د هغې په لړ کې به څه غونډه وه که څه سرګرمي به وه نو په هغې کې به هم دا سړی موجود و. او په دې حال کې د بلوچستان یونیورسټۍ نه MA پښتو وکړه او د MA پښتو نه پسې په دغه یونیورسټۍ نه MPhil وکړو او د دې MPhil چې کوم ټاپک و نو هغه و د انګریز په زمانه کې د انګریز حکومت خلاف د پښتو په شاعرۍ کې د کنایي استعمال. کنایه میټر پر چې ورته وایي چې لکه اشارو او کنایو کې موږ خبرې کوو. نو ګورئ د دې ټاپک نه پته لګي چې لکه د استعمار خلاف، د طاقتور خلاف چې پښتنو شاعرانو کوم د کنایو استعمال کړی دی، نو د دې نه هم پته لګي چې د لایف د یو ډایرکشن ځان له لایف جوړ کړو. د هغې نه پس په 2012 کې پروفیسر ارمان لونی د پبلک سرویس کمیشن امتحان پاس کو او لیکچرر برتی شو. نو سو وخت لپاره د کوټې یو کالج کې او بیا د هغې نه پس د کلا سیف الله ګورنمنټ ډیګري کالج کې د لیکچرر او د پروفیسر په تور باندې کار کوو. فروری 2018 په ډومبو ورځو کې منظور پښتین اسلام آباد ته راغی او د PTM بنیاد کې ایښودو. نو پروفیسر ارمان لونی خپلې خور سره هغه ډومبو خلکو کې و چې PTM یې جاین کو او چې کله د PTM جاین کو نه د دغې نه پس د سخته شروع شوه. د ایجنسو له طرف نه ورته دمکای میلاو شوې، د مرګ دمکای ورته میلاو شوې، خاندان ته یې چې کوم دی نه دمکای میلاو شوې او تر دې پورې چې په زیارت کې دوی د کومې علاقې وو نو د هغې علاقې چې هلته موږ ته پته ده چې په بلوچستان کې سرداري نظام دی، د هغې علاقې چې کوم سردار و نواب و نو هغه هم چې کوم دی نه دته راووي لکه تنګولي او د دې منیکول چې ایجنسو سره او د دوی خلاف مزه دغه سړی منظور پښتین او د PTM پرېږده خو دی د خپلې خبرې نه واو نه ډېده. نو په دغه وخت کې چې کله دی خپل سردار د نواب د طرف نه په دوی باندې لږه سخته شوه نو د کلا سیف الله یو پښتون نواب ایاز جوګیزی چې دی نه هغه دته دا ووایي چې تاسو کلا سیف الله ته راشئ سره د خاندانه او دلته به زه تاسو له پناه درکړم. او دغه نواب صاحب چې و نو دی په خپله هم په PTM کې و. نو دی دلته کې راوستل، نو چې دی دلته کې راوستل نو په مۍ کې دی د PTM د یوې جلسې نه مخکې ګرفتار کړی شو. خو چې کله دی ریلیز کړی شو نو هم دی د هغې خپلو سرګرمو نه وانوړېده او د هغې نه پس په 30 جنوري 2019 چې کله کراچۍ کې یو درنه وه د علمزیب محسود د ګرفتارۍ په خلاف، نو په هغه درنه کې هم د ګډون وکړو او د هغې نه پس د لورالۍ ته راغی. نو په لورالۍ کې یو درنه وه نو هغې ته راغی او د PTM درنه وه. نو چې هغې درنې ته دی راغی نو د حکومت او د درنې والو په منځ کې چې مذاکرات وشو نو مذاکرات کامیابه شو او درنه ختمه کړې شوه. په دغه ماښام باندې په 2 فروری چې د کله چای څښله نو پولیس والا په ده باندې د ګرفتارۍ لپاره د پسې رالل او په هغې کې وایي یو پولیس والا کانسټیبل چې دی نه دی په کنداغ باندې ووه د ټوپکو او د هغې نه پس د هغه چې کوم پولیس افیسر و یو نه هغې افیسر وایي په ده باندې
ګوډه وچړولې نو د مکه شاهدین چې کوم په هغه وخت موجود نه غوي چې د پولیس قتل کړی دی خو چې کله د هسپتال ته بوتلې شو دا غي نه پس د پولیس افسر او ډاکټر پریس کانفرنس کو په هغه پریس کانفرنس کې هغه دا وی چې په دماندې د پولیس قتل کړی نه دی بلکې د گرفتارو او چې د کله گرفتارو په دغه ځړو دورا رااله او ډاکټر ورسره دا مو وی چې د په بدن باندې است تشدد نه نشته بل طرف ته د ارمان لونی خاندان والا په دې خبره باندې دروس ولر دي چې پولیس قتل کړی دی دام وی چې تشدد به کړی دی دام وی چې پولیس والا بیا د هسپتال ته په بوتلو په مینس کې خنډ جوړ شوی دی او رکاوټ جوړ شوی دی چې د په وخت هسپتال ته ورسي او دام وی چې کله هسپتال ته پی ټی ایم کسان رالل د تاسو لا نو د هغه د نپری نه خودي شو او چې کله هغه د نپری خودي شو نه هغه ټیم بیا د ساور کړو په 3 فروری باندې د په جنازه شو په کوټه کې او د هغه جنازې ته منظور پښتين محسن داوړ علي وزیر د پی ټی ایم نور مشران هم رالل دغه وخت کې په بلوچستان ته د منظور پښتين او د نور مشرانو په داخلي پابندي و خو هغه په هر طریقې چې وځانه راورسو او د دې جنازې نه پس ګلالای اسماعیل او نور د پی ټی ایم چې کوم فیمیل اکټیویسټ مشران وي هغه گرفتار کړي شوی د دغه جنازې نه پس چې کله منظور پښتين او محسن داوړ ولی وزیر په خپل گاډي کې واپس تلل باغی باندې بلاره کې فایرینګ وشو او د دې نه پس د پروفیسور ارمان لونی غایبانه جنازې د افغانستان او د پاکستان تقریبا په شلو خارونو کې د غیبانه جنازې هم وشوي او چې کله پښتونخوا ملي عوامي پارټي د هغه مرګ خلاف د شټر ډاون هړتال کال ورکو نو بلوچستان دا کراچۍ نه و او پښتونخوا ملي عوامي پارټي سیم کیوم نه لري چې په زور به خلکو دکانونه بندول هغه کال ورکړو خلکو په خپل دکانونه باندې کړل عثمان کاکړ چې لا هغه ټیم ژوند دی او هغه وی خلک په ارمان لونی باندې دومره خفه دي چې وی په خپل چې دین او خوشحالي باندې دکانونه بند کړل خلک په مرګ خفه دي نه مورنینګ کوي او بل ورځ د افغانستان صدر اشرف غنی دا هغه مرګ په مزمت کې بیان جاری کړ پاکستان د واکدارانو نه غوښتنه وکړه چې کوم خلک تاسو گرفتار کړي دی غي پریږدي یو داسې کاروایی بس کوي زګورې کومګه ټول کسی ته چوغورو نه منګه بیا وګنه چې لکه دغه پر 15 شو کال په عمر کې مړ کړي شو شهید کړي شو نه د تسمې له شو نو ګوري لکه هغه چې الته ورته ملاویږي خو خدای کار دی چې ورکوي ولا کنه ورکوي ولا دلته کې چې مونږ ګورو نو دا د اشرف غنی پورې خلک او چې د پښتنو کې کوم ټول غټ مشران دي او د پرون چې د کوم سلورم تلینو په دې موقع باندې چې کوم خلکو د غم سرګندونې وکړي نو دام د پروفیسور ارمان لونی د بار ډیره ده هغه خلک د خپل خارې د ولست لپاره قرباني ورکړي غي نمړيږي هغه پولیس کې تر قیامت پورې ژوندۍ باندې کیږي خدا پیغام پکې موږ د اخره کې شته چې کوم خلک ورې دي کې مرګ شته په دې لار کې او چې کوم خلک دې ته نه دي تیار نه بیا هغه دې لارې ته نه راځي د الله په امان